هندواڼه درکړم که کوتای؟ هندواڼه. هندواڼه؟ ولې دې هندواڼه؟ کور کې یو ورځ هم نه خوړلې. هندواڼه هم نه ده خوړلې؟ ولې ته کور ته هندواڼه نه شې وړلی؟ ډوډۍ به وړمه او پیسې به ډوډۍ وړې ورباندې که نه هندواڼه نه وي. د دې لپاره چې بېګا یې ګډ وخوره هندواڼه. صحیح ده نو هندواڼه دې تا شوله. صحیح ده؟ کوتای هم واخله او یې ګوره چې منځ کې څه شی دي. سلام علیکم. څنګه یې ځوانه؟ ته خو دا زما چپلکې رنګ که. آفرین آفرین آفرین. زه به دا نورې پښو کوم. چپلکې دې وړې دي یاره. دا تحفه ونه لوېږي. دا مې زما لور چې ده مکتب کې اول نمره شوې ده. دا تحفه مې ورته اخیستې. ته مکتب ته ځې؟ آفرین. تر اوسه مکتب کې درته چا ډالۍ درکړې ده؟ اول نمره شوی که نه؟ اول نمره شوی او ډالۍ درکړې که نه؟ ښه. چا ډالۍ درکړې وه؟ کیک؟ آفرین. ښه ماشاءالله. مکتب ته هم ځې دا کار وې نو. ته خو ډېر تکړه یې په خدای. نه غریبي ده. غریبي نه وه اوس مو 6 کاله خپل درسونه مو. آفرین. څوم نمره یې؟ 3 نمره. ته خو سم تکړه یې په خدای. ما نه هم تکړه یې. زه مکتب کې 3 نمره نه وم. کوشش چې وکړې هغه کېږي. کوشش چې وکړې کېږي. بالکل دا خبره ده. څومره وخت کېږي چې دا بوټونه رنګوې؟ 1 کال کېږي. کور کې د پلار غټ ورور څوک نشته؟ شته. مریض دي. کنې کار نشي کولی؟ کار نشي کولی. میاشتې نشي چې کولی. مریض دی. ورځې څو روپۍ کار کوې؟ کله 50 کله 40. 40-50 روپو باندې څه کېږي؟ نو تا مشکلات حل کېږي کور؟ بس شکر په بس به ما. که آفرین. بسته بسته بسته. خیر اوسې. څو روپۍ شوې د دې؟ 10 روپۍ. 10 روپۍ؟ 10 روپو په ځای هندواڼه درکړم که کوتای؟ داسې نه وي ورته کوتای خالي 10 روپۍ هسې مفته لاړې. خپله خوښه. خپله خوښه. زما خوښه؟ وره 3 شیان دي. 10 روپۍ، دا کوتای یا دا هندواڼه. ته نه وایه چې راځه 3 واړه راکړه. کوم یو چې خوښ یې راکړه. ښه نو نه ته به انتخاب که زه ورکې که. څه انتخاب یې؟ هندواڼه. هندواڼه؟ ولې دې هندواڼه؟ چې کور کې یو ورځ هم نه خوړلې. څنګه؟ کور کې یو ورځ هم نه خوړلې. هندواڼه هم نه ده خوړلې؟ ولې ته کور ته هندواڼه نه شې وړلی؟ ډوډۍ به وړمه او پیسې به ډوډۍ وړې ورباندې که نه هندواڼه نه وي. د دې لپاره چې بېګا یې ګډ وخوره هندواڼه. که یخه هندواڼه ده ماشاءالله. تندوزۍ هندواڼه. صحیح ده نو هندواڼه دې تا شوله. صحیح ده؟ نه خالي هندواڼه خو نه دې پرېږدم په خالي هندواڼې. خو داسې کار وکړه تا ماته چپلکې رنګ کړې. دا کوتای هم واخله او یې ګوره چې منځ کې څه شی دي. تا د بوټانو د رنګولو ارزښت لري که نه؟ څه شی دي؟ پیسې. ای ماشاءالله. څومره روپۍ دي؟ ته یې وګوره. زه زره روپۍ دي؟ آفرین. تر اوسه دې 15,000 روپۍ کار کړی و؟ نه. صحیح ده زړګیه. دا 15,000 روپۍ واخله. دا په خیر سره کور کې استفاده که. کور مشکلات هم پې حل کوي. صحیح ده انشاءالله. نو باهمته ماشوم یې. کار هم کوې، درس هم وایې، مکتب هم وایې. نو دې لپاره موږ ویل چې راځي تا سره تاسو ته دا پیسې هم درکړو. دا بس د خدای له لورې تاسو ته ډالۍ وه. خدای درته درکړه. نصیب کې مو وه. نصیب کې مو وه. خو آفرین. دا 15,000 روپۍ هم په خیر استفاده که. دا هندواڼه هم بېګا ته وخوره. صحیح ده؟ صحیح. ځای په امان. ډېره مننه. د سوي زړه درانه دردونه که چاته ووایم په زړه باندې پرهاري